نو دا تا ته څنګه ولا کتیان درلېږي دا ته څنګه لفظونه جمع کوي ولې نو دا له خلک کتیان درلېږي زه چاته مینا ده کنه مینا ده بیرشتمه پورې خو مینا ده. مکمل زما ورونه دي دا مکمل زما ورونه دي زه خو یم ولي ما ته غږ وکړه هغه ځکه ووایم الله کې چې پویم شي قسم په دې په دې سپارې پشې شاده ځان دسې والله زه بس ټیمټیمه کېږم پوه شي لکه اته څه لیوانې مسله دې شفر راکوه آفرین زه خو ستا د میډیا د نور بچی نه وایم بیخي د چا خبره پوه شي والله په ما زړه نه ګرانې زه ځان ته صبح ځان ته حکومت یم ولي خو بس ته مې حکومت کړی پاچا ته یې پوه شي زما طرف نه پاچا ته یې زما هر څه طرف نه پوه شي خو خاورې مړ الله دې راته ژوندی لرې نه زه د هسې د جار شم دغه شی مې لګي ولي مونږ ستا بیخي عسکر یو عسکر خپو خاورې د مونږ یو خاورې دې راته ژوندی وګوره ګلو ملاو شو باندې شم ملاویږي قاری صاحب په ناز د یګان تلاوت کوي یا نه ګلو چا لفظونه درې و ملاو شو تو محکمه او تم کتابچے میں لگ گئی مړه دې بس بیا سو ګرځي ولله دوه لفظ ته ملاو یو گلابز دو چیرته دي دوه دي یو دغه چې سره مونږ ته چا ور نه کړ ولي مونږ ته جلب ملب نه دی ور کړی یو های ولټیج سره دی های ولټیج ایو مشال اے ما او قاری سے نات ناد وای نات قاری سے نات راته وای زین در سره ده یو منټ لګبه هاولټیج لا به برو قربان دي شم د ټولي یارانو دوستان نه مننه بس گلبزونه یو دوه د دانې ځان سره وسره مننه مننه د پینځه ولا نه خړډان دا یو څه نه لیوانه پکې را پیدا شو سپوک مې والا مړه لیګه کنه ما او قاری سے نات په دا اول به دا وایو دا ولله دا پکې را سره وې لا اله الا الله لا اله الا الله صحیح ده دا خو ما ته راځي مونږ باندې کینو او خود غلي کې نو ولې سکه بکی ها صحیح ده ما ویلکم بم وی خخ ویلې شي وایو نه وای ذکر د سبحان کوم صفت د پاک الله ذکر د سبحان کوم صفت د پاک الله لا اله تروانی ما تم کوا دعا د ناته نقشه دی بدله کا کنه ګورا ذکر د سبحان کوم صفت د پاک الله جری عمری تروانی هم ما ته دعا کوم زما ورورتا ان شاء الله جری عمره تروانه جری وای کاری سے وای عمره تروانه پیدا چاہیے انسان کے پیدا ټیټ لګ ډیرو به زویم اول سر نه ویو دا ولله زله ګوچت لګیای متا ته باسان شي لګی خطه یم ها پیدا چاہیے انسان کے اوس وای نو ته کوئی لګ ډیرو یو ټکی باندې زما خپل نه ګرميږي ها کامل په ایمان کړي اول سر نه ته ویو ته دای زه پوری زه به درته ټول ویم بیا پیدا چاہیے انسان کے کامل په ایمان کړي پیدا چې انسان کړي کاملی چې په ایمان کړي ادا اکڑا ت شکر شا اللہ تپ سجدہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا اوس بل کړی ده ها
دا رزق دې مالک دې د ټول علم خالق دې د رزق دی مالک ده د ټول ملت مالک ده د ټول علم خالق دې او چې ستار وزیر ساده ور تتا وکړه توبه لا اله الا الله لا اله الا الله ماشاءالله ماشاءالله دلته ناتونه درځي دا ذکر وای تی مو وای خسایله تی ځان له وای ځان څوک وایي الکان وای تی مو وای تی ځان له وای ځان مړه ولې مه وایې نو ته به نعتونه څنګه زده کې یار زبتانه زده کم الکان وای تی مو وای ز تی وای ځان اول آسان ورته زده کا الله می محبوب قدردان تا نیزی کا داشین چه دیوالا میټایا دغه سه آسان ورته یا ودی لیکن سړی مو ما ولې لا کوي کا؟ کنه ولی الله دا کس پوی کدا خو اوتی بوتی وای غلط لګیا دی نه وای ذات ته ځان ته دانات وی وځه صحیح ده ته ځان نه دی مو زنه خستنه ترونی ځان لوي اے سنت د تیم ربایم پکې ده ربائی ار ای غړي پچ ور مني سوال درته کوم تاسو څه کول دراغستي لیلا غمجن یم کنه صحیح نه کوم جنوي ار یو چې نه حسین واورې ملګرو او ورځ د محشر د دې پتم عاشقانه په مینا مینا وترا وړو چشمانه په مینا مینا ورترا وړو چشمانه او ورځ د محشر د دې پتم عاشقانه په مینا مینا ورترا چشمانا پمینا مینا ورترا وڑوا چشمانا او رس دا محشر دا دیر گرانا سختا گرمی دا سب شانا امت را گرد دے جانانا امت را گرد دے جانانا اولاری تا گوری چیرا زیب مو جانانا پمینا مینا ورطرا وڑوا چشمانا تاکی رو بھائی دا اور از دا محشر دا خلق پتم دی جانان برازی او د شفاعت د پار پاک نبی سلطان برازي او لارې ته ګورې چې د کوم طرف راځي به محبوب او د ملائکو په جلوس کې قدردان برازي او غصه به ختم د الله شدا محبوب پلیدو او درب د لوري دا بخنی لوی اعلان برازي او وای بنظم جنت چې امت می نوي او الله تدا جمله د یار په خوب زبان برازي او رز د محشر د دی پاتم عاشقانا پمینا مینا ورترا وړوا چشمانا پمینا مینا ورترا وړوا چشمانا شاباش قربان شم ټول یاران دوستان لوي زړه کې نظام لوي قربان مشم ځان ته یو ګلابز واخلي ټول سره ګلابزونه شته څه به سبا ولې دې ګفتونو کې خلکو د درې درم ملاوي دی شي هغه کې ډیر ورکې دي کې نه ورکې یو جيري دې کې ورکې مننه ټول ملګر مننه الله خوشاله دې کې دوه درې ورکې هغه یو ورکې هغه ودول بدل نه هغه کې درې ورکې زما مینوالان ټول دې کې چیک کچ درکې کنه درکې و دې جيري عمره سوره زو د پاره
عمره خو ته عمره خو ته یو کې دوه کې درې کې څلور کې ستا پورې دلس ورځو د پاره دس نه یو ورځ د پاره ستا مرضي درې ورځې درې ورځې هغه تا پورې عمره څومره کې یو لس ورځې شل ورځې میاشت خلک عبادت دې ولی ولی چې کله تلی ماته به چې کله تلی ماته به یو ځای ان شاء الله زبر زم چې هر یو زیارت راځي هر یو زیارت سره خپل خپل ناتي چلا پن ناتونه وایو ان شاء الله هلته ډیره مزه کوي دا خو چې ته ماته د نږدې نه زده کې قسم دې چې صحیح درته تلته ویم چې مکه پښتنه مړه بیغمه شنات والله سخت کار نه دی اواز پکار دی ستا اواز صحیح دی ماشاءالله نه ولی زده کړه کوي شي ولی ته کوي شي زده کړه آرام سره